فلاش فیل یو د ټولو بهترین فیچر چې مایکروسافټ ایکسل کې زما ډېر زیات خوښیږي هغه فلاش فیل دی. تاسو به په دې ویډیو کې وګورئ چې د فلاش فیل په واسطه باندې موږ څومره په اسانۍ کولی شو د یو کالم څخه ډیټا بیله کړو. د مثال په ډول موږ په یو کالم کې مکمله ډیټا لرو، د هغې څخه موږ منځني درې عددونه را اخلو او بیلوو په بیل کالم کې، یا د هغې څخه اولني درې حروف را اخلو هغه بیلوو. دا د مایکروسافټ ایکسل یو د ټولو د قوي ترین فیچر دی چې ډېر زیات موږ تاسې په عام حالت کې د څخه استفاده کوو. دغه فیچر چې اوس موږ تاسې د مایکروسافټ ایکسل وایو، د دې څخه موږ تاسې په روزانه په خپل دفتر کې او همدارنګه په روزانه ژوند کې ډېره زیاته استفاده کوو او ټول ډېر زیات د استفادې وړ دي. اوس دپاره موږ تاسې دا څیزونه ډېر په اسانۍ باندې زده کوو، خو کله چې موږ تاسې ایډوانس ایکسل ته ولاړ شو چې ایکسل څنګه موږ په محاسبه کې استفاده کوو، نو بیا دغه څیزونه چې اوس موږ تاسې زده کړي دي یا زده کوو، د هلته ډېر زیات موږ تاسو ته په درد خوري. فلاش فیل څه ته ویل کیږي؟ ګورئ، فلاش فیل چې موږ تاسې کله ترسره کوو په ایډوانس درسونو کې دا موږ وایو، یعنی په راتلونکي درسونو کې د خیره چې کله موږ تاسې د مایکروسافټ ایکسل سره ډېر زیات اشنا شو، فنکشنو ته ولاړو، فارمولونو ته ولاړو، هلته به انشاءالله دا ټول زه تاسو ته تشریح کوم. اوس موږ تاسې د مایکروسافټ ایکسلز په سمپل حالت کې، یعنی په ابتدایي حالت کې یو. همیشه که تاسو زما نور ټرینینګونه وګورئ یا کلاسونه کې که تاسو چېرته ما سره یاست، لومړی موږ کوشش کوو، هڅه کوو هغه څیزونه زده کوونکو ته مخته کیږدو چې هغه سمپل څیزونه وي، هغه اسانه څیزونه وي. نو فلاش فیل چې دی د مایکروسافټ ایکسل یو د ابتدایي عنوانونو د جملې څخه دی چې موږ تاسې څنګه کولی شو د دې څخه استفاده وکړو. د فلاش فیل مطلب څه دی؟ ګورئ، دلته ما تاسو ته تقریبا 5 مثاله ځای پر ځای کړي دي. په دې 2 مثالونو کې موږ تاسې د فلاش فیل استعمال ګورو. فلاش فیل یعنی په یو ټک سره ډایرکټ مکمل کالم فیل کول، دې ته فلاش فیل ویل کیږي. تاسو وګورئ، دلته زه یو پروډکټ کوډ لرم. فرضاً یو پروډکټ دی زموږ په بازار کې 0-165-20 دا د دې څه شی دی؟ دا د دې کوډ دی. د دې کوډ څخه زه غواړم فرست 4 ډیجټس، یعنی مکمل د دې 4-5 کوډه چې دي، د دې 5 کوډونو څخه زه لومړني 4 ډیجټس یا 4 عددونه یو ځل دلته فیل کول غواړم. نو دې دپاره ګورئ، موږ راځو لومړنی کوډ لیکو. لومړني کوډ اول 4 حروف دلته وګورئ، زر مې ولیکل. بیا د دوم لاندیني سیل ته راځم او د خپل کیبورډ څخه کنټرول ای ګورئ، کنټرول ای زه پریس کوم. 101 102 103 104 دغه 4 اولني ډیجټو څخه یې څنګه کړل؟ ماته راواخیستل. دا د کنټرول ای یا د فلاش فیل یو مثال دی. دویم مثال ته راځو. په دویم مثال کې لاست 3 ډیجټس غواړو چې د اخرني 3 ډیجټس لکه 100 101 102 103 104 دا څنګه کو راواخلو. نو په لومړني سیل کې موږ لیکو سیل، لاندې سیل لیکو، لاندې سیل ته راځو، د خپل کیبورډ څخه کنټرول ای پریس کوو. کنټرول ای لوک، واو، ګوره اوس دلته غلط شوه. د دې دپاره چې موږ تاسې د ډېر په دقت سره وکړو، لومړنی سیل کمپیوټر غلط دی. کمپیوټر وایي که دا ماته دا لومړني سیلونه ښیي، خو دا لومړني عدد ښیي. موږ راځو لومړی سیل کې ورته سیل لیکو، په دوهم سیل کې دغه 102 ورته لیکو، ځکه کمپیوټر بیا غلطیږي، دا سیل را اخلي. نو موږ ورته لیکو 101. نو اوس وګورئ، کنټرول ای چې زه پریس کوم 102 103 104 په اتومات ډول باندې د هماغه سیل څخه را اخلي، موږ ته په دې سیل کې فلاش کوي. دې ته فلاش فیل ویل کیږي. دریم مثال ته راځو. منځني 3 ډیجټس غواړو، د 155 540 394 دا غواړو چې دلته فلاش شي. نو موږ تاسې 155 لیکو، لاندې سیل ته راځو، کنټرول ای، واو، 540 394 300 848 دا یې ټول څنګه کړل؟ موږ ته فلاش کړل، په ښوی طرف کې راواخیستل. لاندې راځو یو بل مثال ته. په دې مثال کې موږ تاسو ته دلته ډیز دي: مانډے، ټیوزډے، وینسډے، تھرسډے، فرایډے، سیټرډے، سنډے.
غواړو فرست الفابet غواړو چې د دې MTWT دا څنګه کو راواخلو. نو لومړی موږ تاسې په لومړي سیل کې M لیکو، لاندې سیل ته راځو کنټرول E فلاش فل پاور تاسو وینئ MTWTFSS د مکمل څنګه کوي را اخلي موږ ته. صحیح ده. دویم فرست ټو الفابیټس غواړو چې دغه لومړي دوه الفابیټ راواخلو. نو په لومړي سیل کې موږ لیکو ورته MO، لاندې راکوزیږو دویم سیل ته کنټرول E، تاسو ولیدل چې TUVETHFRSASU د دوه لومړني الفابیټ سه موږ ته راواخیستل. صحیح ده. لاست ټو الفابیټ بل مثال کې موږ تاسو ګورو چې اخرنی دوه الفابیټ ماته راواخله. نو په منډه کې کوم وګورو اول اخرنی دوه الفابیټ چې دی AY دی، AY به ولیکئ، لاندې به راکوز شئ کنټرول E. تاسو ولید اوس now it's come the tricky point. اوس موږ تاسو باید په اصلي خبره باندې ځان پوه کو. اصلي خبره څه ده؟ ګوره لومړی کې ما ورته په منډه کې AY راواخیسته، دا اخري AY راواخیستل په همدې شکل سپلټ کوي. دلته وګورئ لاندې چې راکوز شي یعنی چپ طرف ته څو حروف پرېږدي، 1 2 3 4 اخري دوه راخلي. دلته هم داسې کوي 1 2 3 4 پرېږدي DAY راخیسته، دلته 1 2 3 4 پرېږدي ESDAY راخیسته، همداسې تر اخره پورې. خو موږ غواړو چې داسې ونه شي. نو څه کوو؟ لومړني سیل ته راځو، دلته ورته لیکو AY، دویم سیل کې هم ورته AY لیکو، یعنی د دویم سیل هم اخیری راواخله، د دریم سیل هم اخیری راواخله. نو اوس ورته کنټرول E ولیکئ تاسو اخیری AY څنګه که ډیر په دقت سره څنګه که راواخیسته. همداسې کولی شئ تاسو اخیری 3 ډیجټس په مختلف ډول باندې موږ تاسې د فلش فیل څخه څنګه کولی شو استفاده کولی شو. ملګرو فلش فیل یو د بهترینو فیچرز د مایکروسافټ ایکسل څخه دي چې موږ تاسو دلته زده کړه. دا چې موږ تاسو کله ایڈوانس ټاپکس ته لاړ شو، هلته چې موږ تاسو قوي محاسبه کوو، بیا هلته ډیره زیاته استفاده کولی شو. دلته یو بل مثال دی. فرست فرضاً لومړی نوم لیکل شوی عبید الله احمد کلیم وهاب، سیکنډ کې لیکل شوی فرضاً د دې څخه عبید الله شان، احمد الله خان، کلیم آصفی، وهاب حسن. که دا موږ غواړو چې یو ځای کو، څنګه کو؟ یو ځای کو، لکه عبید الله شان یو ځای شي، همداسې بیا د کنټرول E فلش فیل په واسطه باندې اتومات ډول باندې د نور نومونه هم څنګه شي یو ځای شي. نو ګورئ موږ تاسې د دې دپاره په مایکروسافټ ایکسل کې یو فرمول استعمالو، یو فنکشن استعمالو چې هغې ته کانکټنیټ ویل کیږي. خو کانکټنیټ فنکشن یا فرمول موږ تاسې ایډوانس ټاپک دی، تر اوسه موږ تاسې په سمپل دریم څلورم درس مو دی. نو دلته اوس موږ تاسې د فلش فیل څخه ډېره خوندوره استفاده کولی شو. هغه په دې ډول باندې چې زه دلته لیکم عبید الله او بیا د خپل کیبورډ څخه هایفن دغه ډیش غوندې علامه دا لیکم، دلته ورسره لیکم شان او بیا د کیبورډ څخه لاندې سیل ته راکوزیږم کنټرول E. تاسو ولید مکمل ډول باندې احمد، خان، کلیم، آصفی، وهاب، حسن دا څنګه کړل موږ ته دلته راوستل.